راشه چې د مینې څو سندرې پکې ووایو، دا د پښتنو خاوره بیخي خاموشه شوې ده. دا چې افغان میرمنې د تاریخ په اوږدو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي او همدارنګه ډېر ځلیدلې دي. نو هغه افغان نومیالۍ میرمنې چې تر نن پورې په بېلابېلو لارو څخه ادبي، هنري او ښوونیز او روزنیز بهیرونه ژوندي ساتلي دي. نو موږ هم په همدې تړاو نن د هېواد د نامتو لیکوالې ډاکټر شریفې شریف د لنډو کیسو ټولګه چاویل کتاب کره کتنه کوو او همدارنګه د دې د ادبي خدمتونو لمانځنه هم کوو چې نننۍ برخه په دوو برخو ویشل شوې ده. لومړۍ برخه کې به هغه دوستان خبرې کوي چې د اغلې شریف د لنډو کیسو په اړه یې مقالې لیکلي دي او دوهمه برخه هم د اغلې شریف او هیله پسرلی به له اغلې شریف سره بحث کوي او همدارنګه نورې ګډونوالې به یې هم بدرګه کوي او همدارنګه د غونډې په پای کې د ادب مینوالو ته یو زیری هم لرو. خو د هر څه تر مخه د غونډې د پرانیستې وینا د اغلې شریف د لنډې پیژندنې او ښه راغلاست او همدارنګه د هغې د لنډو کیسو په اړه لنډو خبرو ته اغلې نعیمه غني ته په ډېر درنښت بلنه ورکوم چې خپلې خبرې له موږ سره شریکې کړي. اغلې نعیمه غني تاسو شته؟ مننه نسرین جانې. سلام او درناوی تاسو ټولو ته. زه خوشحاله یم چې په یوه داسې پرتمینه غونډه کې له تاسو سره یو ځای یم. نن زموږ د آنلاین ادبي بهیر 21مه غونډه ده او زموږ لپاره دا یوه ځانګړې غونډه ده. فکر کوم ځانګړې په دې نه ده چې دا 21مه غونډه ده ځکه چې موږ به ډېرې زیاتې غونډې ولرو. ځانګړې په دې باندې ده چې موږ د پښتو ادب په برخه کې د یو تکړه لیکوالې په داستان باندې غږیږو، د هغې په ادبي هڅو باندې غږیږو او د دې ترڅنګ ویلی شو چې په افغانستان او بیا په تېره په پښتو ژبه کې لیکوالي او بیا هم د ښځې لیکوالي دومره مروجه خبره نه وه. او کله چې موږ آثارو ته ورځو موږ ډېر داسې آثار ته لاسرسی نه لرو چې هغه د ښځو لیکلي وي. کله چې بیا ښځو قلم راخیستی دی، البته له شعر څخه یې پیل کړی دی، نو د هغوی لیکوالي یا هم شاعري ډېره زیاته نارینه‌و ته ورته وه او داسې څه یې لیکل چې په ټولنه کې مروج وو، یعنې د هغوی په پلی قدم ایښی دی. هغه احساسات او هغه عواطف چې ښځو په خپله درلودل په هغې کې هغسې پاملرنه نه ده شوې. په تېرو 100 کلونو کې چې بیا وروسته کله ښځو لیکوالي پیل کړه او شاعري ته یې مخه کړه، ځکه چې د ښځو د سواد کچه زیاته شوه او موږ ډېرې زیاته باسواده مېرمنې درلودې، نو بیا هم دا اتهام وارد دی چې ښځو څرنګه چې باید غږېدلې وای هغسې نه دي غږېدلي. د خپل ژوند په واقعیتونو باندې پرته له سانسوره دوی نه شوای غږېدلی، یا یې هم هڅه کړې ده چې یو ډول ځان سانسور کړي، یا یې هم په مستعارو نومونو باندې لیکنې کړي دي او یا یې هم د نارینه‌و په نوم ورته لیکنې کړي دي. دا د ټولنې هغه مستبد قوانین و چې دوی یا مخته نه شوای راتلی او یا دا جرأت یې نه شوای کولی چې مخته راشي. په لومړیو کې ښځې عموما د جګړې په اړه مرثیې لیکلې او یا هم د جګړې په اړه لیکنې کولې او بیا وروسته کله چې دوی لږ څه غوښتل چې د خپل ژوند په اړه ولیکي، نو یوازې د مینې موضوع ته لیکوالي یا شاعري ځانګړې کړه. د ښځو د مینې د معین بیلتون او د وصال شعرونه او کیسې لیکلې او ډېر وروسته و چې ښځو خپل ژوند ته فکر وکړ او د خپل ژوند په اړه د ژوند د نورو اړخونو په اړه لیکل پیل کړل. یوه بله مسله چې بیا وروسته رامنځته کېږي هغه د ښځو د ادبیاتو د نقد مسله ده، چې لکه څنګه چې باید وای هغسې ورته پام نه دی شوی او د دوی د جنسیت په رڼا کې د دوی آثار نه دي نقد شوي او همیشه دا موضوع په حاشیه کې پاتې شوي او هېڅکله هم د متن ته نه ده راغلی او د دغه نقد ډېره زیاته تشه زموږ په ادبیاتو کې حس کېږي. که څه هم دا ښه خبره ده چې موږ لیکوالي په نارینه او ښځینه برخو ویشو، ځکه چې لیکوالي یوه پراخه ساحه ده، هر څوک حق لري او هر څوک باید په دې برخه کې خپل دغه استعداد وازمایي او خپل زړه چې خبره تش کړي او د خپلې ټولنې ناخوالې ولیکي.
خو یوه خبره دا ده چې ولې ښځې باید لیکوالي وکړي یا د ښځو لیکوالي ولې ښځو ته مهمه ده. زما په نظر دا ښځه ده چې ویلی شي چې کله چې سړی میړه یا ورور یا پلار یا زوی په جګړه کې و هغې څه حس درلود، د هغې دپاره جګړې څه معنا درلود، د هغې دپاره مثلا هغه سیمه چې په جګړه کې نیول کېده یا یې له لاسه ورکول کېده هغه ته هغه مهمه نه وه، د دې دپاره هغه عاطفه یا حس مهم و چې د هره لحظه ورسره جګړه کوله. دې څومره ځان ناامنه احساساوه، څومره بې اسرې وه یا څومره یې ځان تش احساساوه یا هم څومره سترګې په لار وه. دا یوازې یوه ښځه لیکلی شي چې د یوې مور یا د یوې ښځې یا د لور احساسات ولیکي. او یا هم کله چې یوه ښځه یو ماشوم ته سترګې په لاره ده، د خپل بطن کې د یوه ماشوم د زړه آواز اوري، دا یوازې یوه ښځه ده چې ویلی شي چې هغه څه حس لري او د دې نړۍ بل هېڅوک هم فکر کوم دغه حس نشي تمثیلولی او نشي بیانولی. او کله یو د دغه روایتونو د تاثیر لاندې چې د ښځو لیکوالي راغلی ده، ښځې همیشه د سانسور له ډار څخه د ضد څخه نه دي لیکلي، یعنې هېڅکله هم دا هغه راوي نه وه چې ضد یې واوسېږي، تل یې له نورو څخه لیکلي دي. د دې څخه معلومیږي چې موږ څومره د سانسور له ډاره تړلي لیکل کړي دي، یعنې په خلاص زړه مو نه دي لیکلي. د همدې ټولو موخو لپاره ده چې د ښځینه لیکوالي په افغانستان کې او په افغاني ټولنه کې له حاشیې څخه متن ته راولو او په اړه یې وغږیږو او نورو ته دا جرأت ورکړو چې ولیکي. په همدې موخه مو نن د افغانستان د ادبیاتو د ډګر یوې ځواکمنې او نوښتګرې لیکوالې ډاکټرې شریفې شریف د نوې چاپ شوې ټولګې چا ویل په بهانه د نوموړې په لیکوالۍ او د هغې په ادبي مزل باندې یو پروګرام رانیولی دی او ټولې سره راټول شوي او غواړو چې په دې اړه خپل نظریات او خپل برداشتونه چې تاسو او موږ سره لرو هغه لیکلي مو دي او غواړو چې یو له بل سره یې شریک کړو او یو د بل د زړه آواز واورو. مخکې له دې چې ستاسو مقالو ته غوږ شو، زه غواړم چې د ډاکټرې شریفې شریف لنډه پیژندګلوي له تاسو سره شریکه کړم. ډاکټره شریفه شریف د کلات په ښار کې زیږېدلې، د کابل د زرغونې عالي لیسې څخه فارغه شوې، د پښتو ژبې او ادبیاتو له فاکولټو څخه لیسانس کړی او بیا وروسته یې د امریکا متحده ایالاتو کې خپلو زده کړو ته د ماسترۍ تر کچې دوام ورکړی او دکتورا یې هم بیا د تعلیم او تربیې او ټولنیزو علومو په برخه کې د الوني له پوهنتون څخه ترلاسه کړې ده. آغله شریف د ژورنالیزم، ټولنیزو علومو، انګلیسي ژبې د تدریس او په نورو ټولنیزو برخو کې د بیلابیلو فعالیتونه ترسره کړي دي. د کابل په رادیو کې د پښتو خپرونې وړاندې کوونکي او پاتې شوي او شعرونه یې تکلمه کول. په وروستیو کلونو کې د ازادي راډیو کې د فارسي یا دري ژبې خبریاله وه او یو څه وخت هم په کاناډا کې د افغانستان لپاره په رادیو کې کار کاوه. نوموړی د ښځو او د ماشومانو د حقونو لپاره غږ پورته کړی او لا هم همدا مبارزه کوي. آغله شریف له 1991 کال را په دې خوا د کاناډا په تورنټو ښار کې اوسیدونکې ده او په بیلابیلو غیر انتفاعي مؤسسو کې کار کړی دی. څو کاله یې د سینیګا په کالج کې د ټولنیزو علومو درس ورکاوه. آغله شریف په ټولنیز عدالت، ازادۍ، په جنسیتي، توکمیزه، دیني، سني، ژبني او طبقاتي برابرۍ باور لري. له موسیقي، کتاب، داستان، شعر، سفر او فلم سره علاقه لري. آغله شریف په پښتو او دري ژبه لنډې کیسې او نقد لیکي. د دې آثار په انګلیسي، پښتو او فارسي یا دري ژبه چاپ شوي دي. د آغله شریف د پیژندګلوۍ څخه هغه څه چې ما برداشت کړل یا د دې په لیکوالۍ کې چې بیا ما وروسته څه ولیدل هغه د دوو خبرو اثر دی. لومړی د آغله شریف د ژوند پراخ تجربې دي چې هغې په افغانستان دننه د افغانستان څخه بیرون په بیلابیلو ملکونو کې ژوند کړی دی او دغه پراخ تجربې له دې سره مرسته کړې ده چې د افغانستان د ښځو ژوند هم په افغانستان کې دننه او هم د افغانستان څخه بیرون له یو بلې زاویې څخه وویني او د افغانستان د ښځو په ژوند باندې له هر اړخه لیکنې وکړي. دوهمه موضوع چې د آغله شریف په لیکوالۍ کې ډیره جوته ده هغه د هغې پراخ لیدلوری دی. آغله شریف
د ښځو په اړه لیکي، خو هغه هیڅکله هم ښځه مظلومه نه معرفي کوي او مظلوم نمایي نه کوي او خلکو ته دا نه کوي چې ښځه مظلومه ده. هغه یوازې د ښځو له ژوند څخه لیکي. نوموړی د خپل کتاب په سریزه کې لیکي چې ما تاسو ته پیښې نه دي قطار کړي، او کله چې تاسو د دې کتاب لولئ، د دې کیسې لولئ، واقعا هم چې کیسې په پیښو نه دي لیکل شوې، بلکې د پیښو په هغه عمیق تاثر باندې لیکل شوي دي چې یوه وړه پیښه یې د یوې ښځې یا د یو انسان په ژوند کې په کلونه پرېږدي. زه د نوموړی د یوه کیسې چې د چیغې نوم ورته ورکړی دی، د هغې یو مثال یا بېلګه درته راخلم چې کیسه کله چې پیلېږي، کیسه د یو کس د مرګ له 40مې ورځې څخه پیلېږي. 40مه ورځ زموږ تاسو په هغه کلتور کې یا هم په ژوند کې د مرګ 40مه ورځ هغه وخت ده چې نور خلک د مړي له ویر څخه راګرځي عادي ژوند ته. او کله چې تاسو کیسه لولئ نو فکر کوئ چې اوس خو هغه پیښه بیخي خلاصه شوې ده، هغه تاثر یې بیخي کم شوی دی، اوس ولې په دې باندې کیسه لیکل شوې ده. خو کله چې تاسو کیسه لولئ، ټوله کیسه باندې ګورئ چې په کیسه کې ډېرې زیاتې پیښې شته چې هغه اصلي پیښې نه دي. اصلي پیښه هغه څه ده چې هغه چیغې دي چې د دغه نجلۍ په زړه کې شته یا په دغه کیسه کې شته دغه چیغې، او هغه ځندۍ شوي دي او په هغې په اړه انسان فکر کولو ته اړ باسي. زه فکر کوم چې نجونو او مېرمنو د اغله شریف په کیسه باندې ښایسته مقالې لیکلي دي او وخت دی چې موږ ټولو ته غوږ کېږدو. نو د اغله شریفه شریف د چاویل کیسو د لنډ کیسو د کتاب مبارکي لومړی دې ته ورکوم، او بیا موږ تاسو ټولو د ادب مینوالو ته او له دې څخه ډېره زیاته مننه کوم چې د آنلاین ادبي بهیر نجونو او مېرمنو ته دا کتاب ډالۍ کړ په کابل کې، او هغوی دا کتاب ولوست او په هغې باندې لیکنې وکړې. زه خوشحاله یم چې په دغه وخت کې چې په افغانستان او په نوره نړۍ کې د سختو پیښو سره مخ یو، موږ د اغله شریف د کیسو ټولګه لرو، د هغې ترڅنګ د پروین ملال شعري کلیات له چاپه راووت. د دې په اړه هم زه تاسو ټولو ته مبارکي وایم او خوشحاله یم چې په دې برخه کې به هم موږ یو ښکلی مجلس ولرو، او غواړم چې دغه لړۍ همداسې روانه واوسي، افغان لیکوال یې دې ولیکي او موږ یې راوسپړو او وګورو چې موږ په ژوند کې دوی څومره زموږ د زړه اواز خلکو ته رسولی دی. نو زه مایک تاسو ته پرېږدم چې د نجونو مقالې او لیکنې واورو، او له تاسو ټولو څخه مننه کوم چې په غونډه کې راسره یاست. مننه. له اغلې نعیمې غني څخه نړۍ مننه کوم. وایي په جنت کې به پښتو هورو ته وایم، په جنت کې به پښتو هورو ته وایم، په دنیا کې چې درنې وي پښتنې وي. او اوس هم د مقالو برخه پیلوو چې په دې برخه کې به زموږ پښتنې خویندې خپلې مقالې له 3 څخه تر 4 دقیقو پورې وړاندې کوي. پیل یې هم د شفیقه خپلواک په مقاله کوو. شفیقه جانې مهرباني. نسرین جانې سلام ته ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته، خدای دې وکړي روغ جوړ به یې. د چاویل د کتاب مبارکي اغله شریف او د ادب ټولو مینوالو ته وایم، او د دې ښایسته غونډې هم. زما مقاله ډیره زیات اوږده ده او ډیره به سخته چې زه دا په 2-3 دقیقو کې راټوله کړم، خو زه کوشش کوم هغه خپله اصلي خبره څومره زر چې کولی شم ویې کړمه. ما په خپله مقاله کې د ډاکټر شریفې شریف په کیسو کې سمبولونو ته کتلي دي، او سمبولونو ته همغه د کارل یونګ په حساب مې ورته کتلي دي چې هغه سمبول دا ډول معرفي کوي چې اشاره او سمبول 2 جلا شیان دي. اشاره له ظاهري معنا وراخوا څه نه لري، خو سمبول تل له هغه څه څرګندېږي چې ډېره ژوره معنا لري. او د یو بل مهمه خبره چې کوي هغه دا ده چې سمبول خپله په خپله یو فرد نسي جوړولی، دا د یو ډله ییز ژوند یا د یو ډله ییز خوځښت په لړ کې رامنځته شوي سمبولونه دي چې په یوې ډلې ته یا یو ټولنې ته ژورې او بېلابېلې معناګانې لري. نو په دغه حساب ما د ډاکټر شریفې شریف په لنډو کیسو کې هغو سمبولونو ته کتلي دي چې زموږ په ټولنه کې په بېلابېلو بڼو باندې په بیا د وخت په اوږدو کې راڅرګند شوي دي. هغه که فولکلور دی، که متلونه دي، که زموږ اصطلاحات دي، او که څه هم معاصره شاعري ده.
مثلا د دې په یو له هغو سمبولونو چې زما دپاره ډېر زیات جالب و لار ده چې د یو نیم ډېر ځایونو کې په کیسو کې د لارې یادونه کوي. یو له هغو مهمو کیسو چې لاره پکې ډېره زیاته جوته ده د پل په نوم کیسه ده چې په همدې پیلېږي چې نن غواړم لار مې بدله کړمه. دا که څه هم د تلوسې ډکه جمله ده، انسان ته سوال پیدا کېږي چې ولې، خو په نهایت کې دا کیسه په مهاجرت لیکل سوې ده. موږ ډېر زیات ادبیات په مهاجرت باندې لرو، خو ما کله دغه ډول د مهاجرت یو د مغلق تصویر نه ولیدلی. په دغه کیسه کې چې څه ډول ډاکټر شریف مهاجرت تشریح کړی، هم له خپلې مینې، له خپل وطن او له خپل مور او پلار نه لرېوالی دی، او هم په عین حال کې د یوې نوې لارې موندل دي. نو یو څه راښیي چې نه مهاجرت په ټوله معنا باندې همغومره زهرجن او ناخوالې لري لکه، او نه هم همغومره مثبت حالت دی. انسان کولی سي، امکان لري چې یوه نوې لار پکې انتخاب کړي. او لار مثلا همغه لنډۍ چې لالیه مخکې شه لار ګوره، ما خو په خوب لیدلي نه وو دا ملکونه. زموږ په وطن کې سفرونه عام نه دي، او بخصوص د ښځو سفرونه. زه ګمان کوم دا لنډۍ د مهاجرت په وخت کې ویل سوې ده، او دې ته ورته ځینې نورې لنډۍ هم شته. د دې په کیسو کې د ونې سمبول داسې یو څه و چې په بیا یاد سوی دی. کله د ونه د حتی په همدغه کیسه کې ونه د اوبو په منځ کې لوېدلې ده، او د یو پل حیثیت لري چې دا بیا وایي لکه زما مور. او ډاکټر شریف په دې وروستیو کې ځلا جانې په یو کیسه باندې نقد هم لیکلی و چې ښځه له ونې سره پرتله کړې وه. د چیغې په نوم په کیسه کې هم د نجونې د ونې لاندې کیني، میله کوي، او خپله د چیغې دغه کیسه چې په اصل کې د نجلۍ اصلي کرکټر چوپ ده، خو چیغې وایي همغه د پښتو لنډۍ په بیا ماته راځي چې له ډاره حال ویلی نشم، لکه خولپټی تنور پټې لمبې خورمه، یا هم وایي د پښتونوالې درنه پته زما په خوله د لاس نیوه ګونګه دې کړمه. او دې ته ورته نور مثلا د کوترې سمبول دې په ډېر یو عالي معنا باندې راخیستی دی. کوتره همیشه زموږ د ماشومتوب په کتابونو کې مو کنه کاشکې زه کوتره وای، غاړه مې قمره وای، لکه داسې کوتره د سولې تصویر دی، کوتره د پاکي تصویر دی. او په بیا زموږ په ټولنه کې دا یاد سوی دی. خو ډاکټر شریف کله چې د کوترې تصویر وړاندې کوي، د یوې یوازې ښځې دی چې د کرونا په وخت کې په خپله کوټه کې ایساره ده، او دا هیله لري چې کاش کوتره سوی وای او والوځي. او په یو ډول باندې دغه سمبولونه، دغه تصویرونه چې زموږ په ټولنه کې ښایي پیړۍ کېږي چې دې په خپلو کیسو کې نوې جامه وراغوستې ده. د یو عالي هنر د پنځېدو لپاره انسان دې ته اړتیا نه لري چې له ځانه یو څه جوړ کړي، بلکې دا کفایت کوي چې ته شته تصویرونو ته، شته سمبولونو ته، شته موضوعاتو ته له یوې نوې زاویې وګوري. او زه ګمان کوم چې ډاکټر شریفه شریف په دې برخه کې استاده ده. د مرګ کیسه چې دا یادوي، د دې ټول کرکټرونه چې مړه سوي دي له مرګ وروسته تاثیر لري، هغوی د مرګ وروسته ژوندي دي، او په یو حساب باندې لکه انسان چې وایي چې مړه سوي نه دي. او داسې بېلابېل نور سمبولونه چې په بیا زموږ په ټولنه کې دي. زما لپاره ډاکټر شریفه شریف د هغو خبرو لیکواله ده، د هغوی لیکواله ده چې تر اوسه یې لیکل نه دي شوي، او دا ډېر لوی کمال دی. ډاکټر شریفه شریف د هغوی کیسه راته کوي چې چای فکر هم نه کو څوک په کیسه، د هغوی کیسه به هم د کیسې وړ وي. مثلا د ډاون سنډروم د مانو کیسه چې یو له هغو کیسو نه دا یې کوي، یا مثلا یوه ښځه چې خپله دې ته زړه ښه کوي چې میړه ته بله ښځه وکړي، او دې ته ورته ځینې نورې کیسې چې موږ فکر کوو چې ښایي دا هېڅ د کیسې وړ موضوعات نه وي، یا مو زړه یا مو فکر نه وي ورته سوی. نو دغه د فوق العاده عالي کیسو ټولګه بیا دې هم ډېره زیاته مبارکۍ، او خدای دې وکړي ما یو څه څرک د خپلې مقالې اورولی، نور به له خیره زما په ډېره اوږده او ستړې کوونکې مقاله کې ولولئ. ډېره مننه، ښه وخت. له ښاغلې شفیقه خپلواک څخه نړۍ مننه کوم، ممکن چې ښکلې خبرې وکړي. اوس هم دا شیبه له لیمه عزیزي اورو. لیمه جانې مرګ مو خدمت کې دی. سلامونه او نیکې هیلې ټولو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ اوسئ. په لومړي سر کې ښاغلی ډاکټر شریفې شریف ته دې
د کتاب مبارکي وایم او زه غواړم د خپلې مقالې په اړه خبرې وکړم. د اغلې ډاکټر شرفي شریف کتابونه چې دوه ټولګې ما لوستي دي، یو کړکۍ او بل چاو ویل دی چې ما ډېر څه ترې زده کړل. له هرې کیسې نه مې ډېر څه زده کړو او ډېر څه په ډېره ساده ژبه یې بیان کړي او تر موږ پورې رسولي دي. او بالخصوص د افغان ښځو هغه رښتیني انځورونه یې پکې په ګوته کړي دي چې زموږ په ټولنه کې دي. ما په خپله مقاله کې صرف 4 کیسې راخیستې دي چې په لومړۍ کې د کړکۍ او د کیسه ده چې په دې کې د یوې ناوې کیسه موږ ته بیانوي چې په واده کې ټپي شوې ده. په دوهم د یوې ناوې کیسه بیانوي چې په واده کې ټپي شوې ده او ژوبله شوې ده، چې زموږ په ټولنه کې د داسې صحنو شاهدان ډېر افغانانو په څو کلو کې شاهد وو. دوهمه کیسه هم د کړکۍ ده چې د 3 مرکزي کرکټرونه لري چې د خندانې په نوم ده او دې کې خندانه، جمال او د جنرال لور ده چې په دې کې موږ ته ډېره ښه یوه پېښه بیانوي. او زما درېیمه کیسه هم د چاو ویل د وادې د کیسې په اړه څو لنډې خبرې دي چې د سرور په نوم کیسه کې په کیسه کې زما ډېره خوښه شوه. دا سرور په نوم یو میړه چې د خیانت کوي له خپلې ښځې سره او خپلو ماشومانو سره. نو په دې کې 2 کرکټرونه دي، یو سرور بل ګلاب د خپلې ښځې سره څومره مینه کوي او سرور د خپلې ښځې سره خیانت، چې دا زموږ په ټولنه کې یعنې ځینې، ټولو کې نه خو یعنې ځینې کسان شته چې داسې له خپلې مېرمنې سره خیانت کوي. او د یو بله مېرمنه هم چې د یو واده کړي سړي سره نامشروع اړیکه لري. دا کیسه ډېره ښه انځور کړې ده او راخیستې ده اغلې شرفي. او بله هم د چاو ویل د کیسې کې زما اخرنۍ ده د بخت بیبي. بخت بیبي ما ته ډېره په زړه پورې کیسه وه چې ما راواخیستله په دې خپلې مقاله کې. کله چې زموږ داسې یوه خور د یوې پېښې قرباني کېږي او زموږ په ټولنه کې، نو له هر اړخ نه په یو بد نوم یادېږي او په هېڅ پرمختګ، هېڅ شی موږ د هغې په پام کې نه نیسو، په نظر کې نه نیسو. او کله چې په دې صحنه کې د کیسې په یوې صحنه کې ملا ده، یعنې یو سړی تل قوي وي، تل هماغسې وي، نه یې نوم بدېږي، نه په ټولنه کې څوک بد ورته وایي، او یوه نجلۍ د ټوله قرباني یوه نجلۍ ورکوي زموږ په ټولنه کې، په پښتنه ټولنه کې. نو د کیسې همدومره وو. نور د مقالې زما مقاله همدومره وه. د هغلې ډاکټر شرفي د کتاب په اړه زه ډېر څه ویل غواړم، خو وخت یاري نه کوي چې زه ډېر خبرې وکړم. د ما لپاره په ټولو کې ډېر په زړه پورې وو، ځکه ډېر ساده مسایل وو او ځانګړې توګه د ښځو کیسې موږ ته بیان کړې وې، هغه هم د افغان ښځو چې زموږ په ټولنه کې دي. نو ما یې له هرې کیسې نه پوره خوند واخیستو، له هر څه نه درس واخیستلو او یو ښه پیغام یې درلودل راته. ډېره مننه. ډیره مننه له علمه عزیز خور څخه. او دا شیبه یې هم له فاطمه اعظم خور څخه اورو. فاطمه اعظم خور، تاسو اورئ؟ بالکل. سلامونه، جوړ په خیر، تاسو ټولو صحت په هیله. نسرین جان ډېر زیاته مننه چې ماته مو وار راکړ. زه هم په خپل وار سره د ډاکټر شریفې جانې کتاب مبارکي وایم او همداسې د ادب ټولو مینوالو لپاره. ما چې کومه مقاله لیکلې ده معمولا اوږده ده، نو نه غواړم چې موضوع بله خوا لاړه سي یا اوږده سي، نو څو خبرې پرې وکړم. لومړی دا چې د ښاغلي شریفې شریف د چاو ویل کتاب هره کیسه کې پوره کتاب ځای شوی ده. د ښاغلي اجمل پسرلي په وینا ډاکټر شریفه په خپلو کیسو کې تل له صداقت نه ګټه اخلي او همداسې لکه څنګه چې موږ پوهیږو زموږ په ټولنه کې زموږ د ټولنیز ناخوالې دومره ډېر دی چې له په همدې کیسو کې د نغښتو وړ ده. دلته چې ما په کومه کیسه باندې لیکنه کړې ده هغه د کیسې عنوان عکس دی
دلته غواړم د عکس په کیسه یو څو شمیرل خبرې وکړم. لومړی دا چې په دې کیسه کې د هلک نوم امین دی. امین نوم مطلب امانتدار، خو برعکس په دې کیسه کې امین نوم د خپل کرکټر سره اصلا په یو لار نه روان، یو ډول پاراډوکس رامنځته کړی. نوم او د کرکټر خپل شخصیت چې کوم ده. نو راځو د کیسې لومړۍ برخې ته لږ څه سرعت سره به ووایم چې وخت کم وي، نور ته هم ورسیږي. د کیسې لومړۍ برخه د وای نن سهار یې ګلان د ګلدان سره راته لیږلي وو، ښایسته دي، زما د خوښې رنګونه لري، پوست عطر لري خو په ګلدان کې ایثار دي، زه یې نه احساسوم، زما یاسمین او ګلاب دي خو نه راته ګوري نه مسیږي. دا خبره طبیعي ده، کله چې موږ خفه یو هر څه راته خفه او بې خونده ښکاري، او کله چې خوشحاله وي هر څه راته خوشحاله او ښایسته ښکاري. دا ممکن د هر انسان سره داسې وسي. دلته دا له خپل مین نه خفه ده، نور د پخوا په څیر ګلان او ډالۍ ته نه خوشحاله کیږي. او د کیسې بله برخه وایي را باندې ګران و ور باندې مینه وم، اول ځل مې چې ولید د معمول نه لږ بدرنګه راته ښکاره شو، قد یې ټیټ رنګ یې تور بخن، د سر ویښته یې دومره کم چې د تندي لوړ پوست یې ښکارېده، نه ښایسته او نه بدرنګه، ښایي زما غوندې. موږ په کیسو کې صداقت یعنی دا چې د ډاکټر شریفي کولای سو چې امین ښایسته انځور کړي، لکه په نور کیسو کې چې موږ ګورو اصلي کرکټر د معشوقې یا د بل هر چا لخوا معرفي کیږي، نو هغه په ډیرو ښه الفاظو تعریفوي، لکه داسې تعریفوي چې انسان چې هیڅ عیب ونه لري هسې انځوروي. خو دلته برعکس ډاکټر صاحب ډیر طبیعي انځور کړي دي، هر انسان عیب لري، هغه ډیر په ښه بڼه خط په خط ویلي دي. او همداسې د کیسې یو بله برخه چې ده، یو ماښام د اشنایي نه مو اونۍ تېر شوې، د قهوهخانې مخې ته د سړک تر غاړې په پیاده رو کې یو میز ته ناست و، د شین چای او ما تور. دلته دوی په ډیرو مسایلو باندې خبرې کوي، سمه ده، او دلته د دوو اشخاص یو بل باندې مین دي، د دوی انتخابونه، د دوی فکر، د دوی افکار، د دوی خواهشات، دا ټول بیخي مختلف دي. دوی په یو شي کې دوی هم نظره نه دي، دا طبیعي ده. کنه موږ نور کیسو کې چې ما شخصا لوستي دي، هلکم مطلب کوم رنګ، حتی رنګ ډیر وړه مسله ده، د نجلۍ هم هغه رنګ خوښیږي د هلکم، نجلۍ هم سیاست خوښیږي د هلکم، همداسې نور مسایل. خو دلته دې هر څه طبیعي انځور کړي، د نجلۍ یو څه سیاست خوښیږي خو د هلک نه خوښیږي، خو دا د دې هر څه باوجود دا ورسره د امنیت احساس کوي. او بله برخه چې راخلم، یوه شپه چې امین غوښته زموږ د اشنایي د ورځې کلیزه ولمانځي، زه یې د ښار یو نامي رستورانت کې میلمه کړې وم، د ملغلرو د ګوتې او غوږیو سره یو کارت راته ډالۍ کړ، د ملغلرو نه یې د کارت خبرو ته خوشحاله سوم. دلته ډاکټر صاحب ډېر ښې موضوع ډېره ښه سپړلې ده. وایي زیاتره خلک په دې عقیده دي که نه چې ښځې یوازې مادیاتو ته ارزښت ورکوي، او دغه مادیات چې وي نو دوی هیڅ څه ته اړتیا نه لري. په داسې حال کې چې دا خبره ناسمه ده، ښځه یو عاطفي مخلوق دی که نه، مینې، درناوی، ارزښت، احساس ته اړتیا لري، خبرو ته دوی احساس باید درک کړل سي. دلته امین خپلې مین نجلۍ ته ملغلرو مطلب دا کومې تحفې چې دي دی ورته اخیستې دي، په کارت کې همداسې یو څو جملې هم ورته لیکلي دي. نو دلته دا نجلۍ د ډالۍ ته دونه نه ده خوشحاله سوې لکه څومره چې د کارت خبرو ته خوشحاله سوې ده. دا بیا وایي چې د کارت خبرې دومره هم لکه داسې نه وي چې د ده له احساساتو نه راپورته سوي، داسې راته پور کړی ښکاره سوې لکه قرض سوي چې یې. همداسې د کیسې بله برخه چې ده، امین همداسې خبرې هلته هم کولې، خو سترګې سرګردانه وې، کله ماته کله د رستورانت دروازې ته. د کومې پوښتنې ځواب یې را نه کړ، د سترګو ته مې چې کله پام شو، پر یوې ځوانې ښایسته ښځې پسې وتلې وې. اورېدلې به مې وي چې رښتینې مینه کې داسې دا خبره موږ زیاتره وخت په دې ټولنه کې ده که نه وایي، رښتینې مینه داسې ده لکه لمونځ، کله چې د نیت وتړو نو شاوخوا به نه ګوري. لکه څومره چې نجلۍ خپلې مینې ته وفادار او رښتینې ده، امین نه دی. په رښتینې مینه کې مینان یو بل نه پرته بل څوک نسي لیدلی که نه، او نه بل چاته دومره په هغه اندازه ارزښت ورکوي. همداسې په کیسه کې د ډاکټر شریفي کیسه کې داسې ښکاره سوي چې هلک څومره چې یعنې نجلۍ مینې ته وفاداره ده، هلک نه ده، او هلک تل د شک په حالت کې ده، په نجلۍ باندې تل شک کوي، څنګه چې خپله څنګه چې دی د ده خوی خصلت ده، همداسې په نجلۍ باندې هم دغه فکر ګمان کوي او دغه شکایت ترې کوي. نوره زه به مې خبرې لنډې کړم چې نور ته هم ور ورسیږي او نورې خبرې په مقاله کې لوستلی سي. مننه، وخت بخیر. فاطمه اعظم خور څخه ډیره زیاته مننه کوم. دا شیبه کامله عزیزي خور ته بلنه ورکوم چې خپلې خبرې له موږ تاسو سره شریکې کړي. کامله جانې زما غږ اوري؟
ټولو ته سلام. د اغلې شریف کتاب د موږ ټولو ته مبارک وي. شکر چې زموږ په ادبیاتو کې یو بل با ارزښته کتاب هم اضافه سو. ما یې هغه څو ځانګړتیاوې لیکلي چې په پښتو کیسو کې راته نوې وې. د لنډې کیسې په اړه مې لوستي وو چې کیسه باید یو ځانګړی پیغام ولري، تلوسه ولري او په پای کې لوستونکی حیران کړي. خو کله چې مې د اغلې شریف د لنډو کیسو ټولګه چا ویل ولوست، د لنډو کیسو یو نوی طرز او لاره مې پکې وموندله. اغلې شریف یو حس، د ژوند یوه پیښه یا هم یو نوی فکر په هره کیسه کې لیکلی. دلته نو له کیسو فقط پیغام نه اخیستل کیږي، د چا یو پخوانی حالت ور په زړه کیږي، یو هېر سوی کس در یادوي. داسې جملې لري لکه موږ چې له پخوا ورسره بلد وو، داسې څه لولو چې تر اوسه مو یوازې حس کړي وي، او کرکټرونه یې لکه له موږ هېر شوي انسانان داسې دي. بله ځانګړتیا یې دا ده، شاید ځینې نور لیکوالان یې هم ولري، خو ما په پښتو کې ډېره نه ده لیدلې. زموږ په ډېرو کیسو کې د کیسې پیښه پخوانۍ وي، راوي د څو ورځو یا څو کالو پخوانۍ کیسه درته کوي، خو په دې کیسو کې ډېر وخت دغسې نه ده. مثلا یوه کیسه کې لولو، د ټلیفون زنګ کړنګېږي، حکیم په څوکۍ کې آرام ناست دی، له زنګ سره خوځېږي، ریموټ ور اخلي، تلویزیون ته ګوري، بیا تلیفون ته او بیا میرمنې ته. هغه پر آیپډ بوخته ده، تلویزیون بندوي، د تلیفون غږ ټیټوي. یعنې دلته چې څه روان دي، همدا اوس څه کیږي، همدغه لیکل کیږي. په کیسو کې د دې نوښت ګټه دا ده چې لوستونکی سم له واره همغې صحنې ته ور داخلوي چې تیریږي، او بېلابېلې پوښتنې در سره پیدا کیږي چې مخکې به څه کیږي، ولې داسې کوي، تر دې مخکې به څه تیر سوي وي. د دغو پوښتنو پیدا کېده تلوسه پیدا کوي او د کیسې خوند دوچنده کیږي. بله مهمه ځانګړتیا د کرکټر کښنه ده. د لنډې کیسې د کرکټر په انځورولو کې یو د کرکټر ظاهري بڼه او دویم یې شخصیت دی، خو په دویم حالت کې یو بل انځور د کرکټر رواني حالت دی. زموږ په کیسو کې لیکوال د کرکټر رواني حالت سم نشي تشریح کولی، ځکه نو د عاطفې د راپارولو لپاره تل د غریبو خلکو د کرکټر د انځور لپاره ببر سرونه او چاودې لاسونه رامخته کوي، یا د وارخطایي په خاطر د کرکټر سترګې رډې راخیژوي. خو په دې کیسو کې لومړی موږ د کرکټر رواني حالت او ذهني کشمکش وینو، او بیا د ده پر بڼه باندې اغیز. نو بریالۍ کیسه هغه ده چې د کرکټر ظاهري جوړښت یې له یاده وباسي. که چیرې موږ ظاهري بڼه ډېره تشریح کړو، یوازې د کیسې له کرکټر سره به بلد شو، خو که شخصیت، خبرې او بېلابېل حالتونه ولیکو، نو لوستونکي ته به د یو کرکټر له کړنو وروسته خپل بېلابېل حالتونه او څو خلک په زړه کې ور انځور کړو. د اغلې شریف په ډېرو کیسو کې موږ نه د کرکټر له قده خبر یو، نه یې د سترګو رنګ راته معلوم دی، خو موږ له دې کرکټرونو سره بیا هم بلد یو، ځکه رواني تړاو ورسره لرو. د هغوی شخصیت او کارونو ډېر خلک را په زړه کړي، او موږ په خپل یو څوک په زړه کې انځور کړی دی. د شکسپیر په اړه یو لیکوال وایي، شکسپیر داسې شاعر دی چې لوستونکی هم د څو شیبو لپاره ورسره شاعر کیږي. د اغلې شریف د کیسو لوستل بیا لوستونکی د کیسې په لوستلو ور زړور کوي. دا درښیي چې لیکوال په هره موضوع باندې هر څنګه کیسه لیکلی شي. ډېره مننه. ډیره زیاته مننه. دا شیبه هم له لیمه ودان خور څخه اورو. لیمه جانې مایک مو خدمت کوي. د لوی خدای په سپېڅلي نامه ټولو ته سلامونه. ستاسو د روغتیا په هیله په پیل کې اغلې شریف او موږ ټولو ته د چاویل کتاب او د اغلې د نورو ټولو کیسو مبارکي وایم. ډاکټر شریف په پښتو ژبه کې د لنډو کیسو لیکلو په برخه کې لیکوالو ته د استاد او الګو حیثیت لري. زه ځان د دې وړ نه ګڼم چې د دوی په کیسه خبرې وکړم، خو بیا هم دا څو کلمې مې چې لیکلې دي وبه یې وایم، خدای دې وکړي پر ځای وي. زما د لیکنه دی د ډېرو او د ځینو کیسه. په دې لیکنه کې مې د ډاکټر شریف په چغې لنډه کیسه خبرې کړې دي چې لنډیز به یې اوس سره شریک کړم. د ډېرو کیسه یې ځکه بولم چې د ډېرو پټو خولو په زوره چغې پکې اورو. ښاپیرۍ د دې کیسې اصلي کرکټره هغه نجلۍ ده چې له خپلو هیلو منع کېږي. دا کیسه یوازې د دې نه ده، بلکې د ډېرو افغانو په تېره پښتنو نجونو ده. یو بل څه چې زه یې د ښاپیرۍ او ډېرو نور پښتنو شریک درد بولم، هغه د دود زولنې دي.
دا مینه ده خو ان د خپل مین د نامه پوښتنه نشي کولی. دا خبره خو بیخي لرې ده چې د هغه په اړه د خپل احساس بیان کړي. اوس به راشم دې ته چې چیغې ولې د ځینو کیسه بولم. د ښاپیرۍ له مړینې وروسته د هغې خور یو لیک پیدا کوي چې پکې لیکل شوي: زما خو د ژوند ټول کیسه هماغه ورځ همدې زیارت کې پیل شوه. دلته یوه پوښتنه دا کیدای شي چې ولې د ژوند ټوله کیسه په هماغه ورځ پیل شوه؟ څه پېښه وشوه چې ښاپیرۍ یې د ژوند د ټولې کیسې پیل بولي؟ یونګ وایي د هر نارینه په لاشعور کې د یوې داسې ښځې انځور شته چې د ده لپاره تر ګردو ښځو منلې ده. هره ښځه هم خپل لاشعور کې یو ایډیال لري. یونګ د نارینه د لاشعور ښاپیرۍ انیما او د ښځینه د لاشعور شهزاده انیموس بولي. یونګ وایي د یو چا د انیما یا انیموس د انځور په جوړولو کې په تیرو سلګونو زرو کلونو کې د هغه د ټولو اسلافو د ژوند تجربې اثر لري. انیما د نارینه د روح د ښځینه فطرت مظهر او ښوندویه ده، او یا په بله ژبه د نارینه مؤنث روح ته انیما وایي. انیموس بیا د ښځې د روح نارینه اړخ دی. د یونګ له نظریې سره سم بني آدم ټول عمر په ایډیال پسې ګرځي، او چې پر همداسې چا پېښ شي نو رښتینی مینه یې ورسره پیدا کېږي. په ژوند کې د ایډیال کس پیدا کول د محدودو کسانو په نصیب وي. زه فکر کوم چې ښاپیرۍ همدې ایډیال سره مخ شوې چې دا یې د خپل ژوند د ټولې کیسې پیل بولي، او له همدې امله زه چیغې د ځینو کسانو کیسه بولم. لکه مخکې مې چې وویل د یو چا د انیما یا انیموس د انځور په جوړولو کې د تیرو سلګونو زرو کلونو کې د هغه د ټولو اسلافو د ژوند تجربې اثر لري. همدې تجربو ته ټولنیز لاشعور وایو چې له آدمه تر دې دمه د بشر ټول خاطرات پکې شته. ډېر کله په یوه تاریخي یعنې داسې کېږي چې په یوه تاریخي کلا کې ګرځو او داسې انګیرو چې هغه ځای مو مخکې هم لیدلی، حال دا چې هماغه به مو اول ځل وي چې هلته تللي یو، او یا هم د یو چا صحت دومره راته اشنا ښکاري لکه له کلونو کلونو یې چې پېژنو. ښاپیرۍ لیکلي: نه پوهېږم چاته شوی و، خو ډېر راته اشنا ښکارېده. ښایي هېڅ چاته هم نه وي شوی. اشنا څېره یې درلوده. نه بیخي بل رقم هلک و، نورو ته هېڅ ورته نه و، یکه او بېل خپله دی و. همدا جمله هم د دې پخلی راته کولی شي چې ښاپیرۍ له داسې کس سره مخ شوې چې څېره یې د دې لپاره نوې نه وه، یعنې د دې په لاشعور کې له پخوا وه. یوه بله خبره چې چیغې کیسه ځینو ته ځانګړې کوي هغه د ښاپیرۍ کرکټر دی. د افغاني ډېرو کیسو په خلاف د یادې کیسې اصلي کرکټر منفعل نه دی چې همدې ځانګړنې کیسه لا جالبه کړې. ښاپیرۍ خپل ارمان ته د رسېدو لپاره عکس العمل ښکاره کوي. په کیسو کې د کرکټر فعالتوب جنګ جنجال غږ پورته کول نه دي. چیغې کیسې ته که پام وکړو وینو چې پټه خوله هم عکس العمل کیدای شي. د ښاپیرۍ په یادښت کې لولو: یو وارې بیا مې پلار ته ودرېدم چې اجازه راکړي مکتب خلاص کړم. هغه ورځ مې د کور ټول کارونه خلاص کړل. کور مې پاک کړ، کالي مې ومینځل، د بېګا دیګی مې وکړ، لوښي مې ومینځل، او بیا پلار ته په ډېر ادب ودرېدم چې لیسې ته مې پرېږدي، خو د غال مغال او چیغې راباندې وکړې. ویې رټلم او په غوسه یې راته وویل چې دا مرداره خوله دې نوره بنده که. ما هم خوله بنده کړې ده. له ځانه سره مې هوډ کړی چې چوپه خوله به یم، څوک به مې څڼ هم وانه وري. له دې وروسته د ښاپیرۍ کرکټر بدلون بې دلیله نه دی. دا نه یوازې خوله بندوي بلکې خوب او خوراک هم کموي، ان پرېږدي. دا هر څه د خپل ایډیال په فراق کې کوي، او دا مخکې هم ښوونځي ته له تګ نه راګرځول شوې وه. هغه وخت یې هم وژړل، زارۍ وکړې، خو نه یې خوله بنده کړه، نه له خوب او خوراک نه پاتې شوه، او نه یې مرګ حال شو. د ښاپیرۍ د لاشعور شهزاده چې دا یې تر آخره په نامه هم نه پوهېږي، په دې دومره اغېز کوي چې پایله یې مرګ شي. ډاکټر شریف دا اړتیا لري چې په یوه کیسه کې هم د ډېرو غږونه د هغوی له پټو خولو راواوروي، او د دې تر څنګ د ډېرو ځانګړو کرکټرونو کیسې راباندې ولولي. خدای دې هغه ته اوږد او له خوشحالیو ډک عمر ورکړي، تخیل یې د لا پیاوړی شي. له ټولو نړۍ مننه چې زما خبرې مو واورېدې. وخت مو په خیر. خدای پامان. نړۍ مننه. فتانه ژوند خور ته بلنه ورکوم چې خپلې خبرې له موږ تاسو سره شریک کړي. فتانه ژوند. مننه، سلامونه او درنښت. په ځانګړي ډول تاسو ته او قدرمن ډاکټر صاحب شریف ته د کتاب مبارکي کوم چې نن زموږ غونډه د دوی په ویاړ او د
کتاب چاپول په مخکتنه دی. موږ ویاړو وطن هم ځان خوشبخته ګڼو چې داسې مشران او سرلاري لرو چې زموږ د وطن او ادب یا داستان لیکنې کې غټ رول لري او شتون یې نن زموږ لپاره یو ډاډ دی او د دوی لیکنې زموږ لپاره زده کړه او جرأت دی. او بل ډاکټر صاحب تل د هنر او ښکلا داستان لیکنې او نقد په برخه کې پر هغو موضوعاتو کار کوي یا کړی چې نشته یې په پښتو ادب کې محسوسه ده. تازه اثر د چاوچاویل د لنډو کیسو کتاب دی چې په همدې تړاو او همدا زموږ نن غونډه یا د یاد اثر مخکتنه ده چې ما هم د یاد کتاب د سفر تر عنوان لاندې په یوه لنډه کیسه مقاله لیکلې او په هغوی مې خپل نظر لیکلی. هیله ده زموږ نظر باندې وارزي او دلته به یې ستاسو سره د وخته کمښت په خاطر لنډیز شریک کړم. غوښتل مې د ډاکټر صاحب په چاپچاویل پوره کتاب لیکنه وکړم خو چې لیکنه راټوله ووسي صرف د سفر کیسه مې انتخاب کړو خو فعلا راتلونکي باید ونه وایم چې بیا به موږ باندې څه ونه لیکو ځکه چې ځینې اثار دومره اثر در باندې کوي چې فکر کولو ته د یو زړه د کېږي چې لیکل پرې وکړي او په ځانګړنو اظهار وکړي چې له همدې جملې نه یوه زموږ د ځواکمنه لیکوال محترم ډاکټر صاحب شریف شریف اثر دی. په چاوچاویل کتاب کې هرې کیسې ځانګړی خوند رنګ او مفهوم درلود. سفر مې له بلې هېڅ یوې کیسې سره په پرتله نه ده انتخاب کړی ځکه چې د چاوچاویل کتاب هره کیسه د انتخاب وړ ده. زما خپل شخصا سفر خوښ دی او نوم یې راته جالب و لکه څنګه چې هر سفر یو مکمل داستان له ځان سره لري همدارنګه تجربې تصویر او مقصد لري. د ډاکټر صاحب د سفر کیسه هم په خپل ځان کې ډېر څه لري. زما په نظر د سفر کیسې دوه هنري اړخونه لرل. د کرکټر و چې یو یې د یوې افغانې مېرمنې رښتینی تصویر و چې یوه افغانه مېرمن د بل هر بهرني هېواد ته په سفر کولو او اوسېدو یې په خپل ځان کې کوم بدلون نه راته بلکې بیا هم هماغه له افغاني چلند ډکه افغانه مېرمن ده چې له حده زیاته مهربانه او زیاته صدق کوونکې ده او په دې کیسه کې د یوې افغانې مېرمنې حقیقي انځورونه یا که ووایم دا د یوې افغانې مېرمن په ثبوت رسېدلې عکاسي وه. دوهم لیکوال خپل هغه درد او د خپل وجود څړیکې راڅرګندې کړې او اظهار کړی چې د بل هر پرمختللي هېواد په اوسېدو او لیدو آرام نه درلود بلکې دردېږي پرته له دې چې سکون ورکړي دردوي او د خپل وطن زخم وجود یې سترګو ته درېږي او د خپل ولس د ټپونو له درده ډکې چیغې یې آرام ته نه پرېږدي. سترګې پرته له دې چې هر څه په رڼو وګوري لیده یې نه شي. موږ دلته ولیدل او وګرځېدلو د امریکا او کاناډا د ښارونو منظره یې راباندې وکړه. دا هېوادونه مې نه دي لیدلي او د ښارونو جوړښت باندې خو مې هېڅ فکر هم نه و کړی مګر دلته زه د یوې لوستونکي په توګه د لیکوال سره په سفر کې ملګرې شوم او پکې وګرځېدم. د ښار غاړه تر سمندر تصویر دا تابلو مې نن کې ولیدی. بیا ځکه چې کلونه وړاندې زموږ د زاړه کور په دیوالونو به راځوړند و ځکه راته څه اشنا ښکارېده. له دې تابلو سره مې په ماشومتوب کې ملګرتیا پاللې او فکر کوم د یاداشت کتابچه مې ولوسته. بل سفر مو هم پکې خوندور درلود ډېر خوند یې وکړ او په ننداره او سوچ کولو مو ترې خوند واخیست. تصویرونه یې ډېر رښتیني او حقیقي ښکارېدل ځکه زموږ د رښتینو ژوند او د اورېدلو شاهدي یې ورکوله. داسې کیسه کېده چې کوم کس زموږ د خپلوانو له خارجه راغلی او د ټولې لارې او د سترګو لیدلې سفر کیسه یې راته وکړه یا هم کړې وي ځکه دا کیسه راته ډېره اشنا او شناخته ښکارېده. فکر کوم حتما مې چېرته لیدلې ده او دا د یو مهاجرت تصویر دی. په ښایسته او روان نثر لیکل سوی و. کیسه د ځینو ښایسته جملو نه یې سکون اخیستل کېدو لکه دا ما ډېر خوښ وي چې د غرونو نه مو د زرهاوو کلونو نه مخکې کیسې واورېدې او خپلې نننۍ کیسې مو د غرونو سینې ته وسپارلې. غرونه رازداره دي نه د کیسې له نورو سره شریکوي او نه یې بدلوي. د ملګرو سره کیسې خوندي نه وي. بلکل دا یو بهترین غوب کې او بل د قابلې یا ډاکټر یادونه کې راغلی وه چې اوس په وینکوور کې خیاطه وه. بلکل دلته هغه واقعات او د هغه مهربانې ښځې یا ښځو ستونزې بیانېږي چې لیکوال په عالي توګه پکې په ځای کړي دي. ځکه وایم چې افغانې ښځې له خیاطي قابلګي ته پناه وړي تر څو ازادي ولري په خپل ځان بسیا واوسي مګر په بهر کې مجبوره دي چې خیاطي وکړي
مګر د میرمنو مرګ ژوبله او د ماشومانو له لاسه ورکول دومره زیات دي چې اټکل یې هم سړی نه شي کولی. په پیل کې زیاتره ښځې یا خپل ځان او یا هم ماشومان ضایع کوي. دا یو واقعیت دی چې په دې مرګ ژوبله کې غټ لاس د خرابو لارو هم دی، یعنې ټول لاس د سړیانو تندره و نیتونو نه ده، بلکې د حالاتو امکاناتو نشتون هم دی، کوم چې په کیسه کې هم راغلي ولو. او زه د کیسې د لیکوال سره هم نظره یم او شاهدي هم ورکوم او د سفر په محکمه کې خپل اظهارات ورکوم، کوم چې زه د هر څه نن هم وینم متاسفانه. او بل په کیسه کې داسې یو بهترین څه ته اشاره شوې وه چې د یو پاخه او په وطن دردمن لیکوال یا لیکوال څرګندونه یې کوله، پیغام پکې له ورایه څرګندېد و. لوستونکی باید فکر وکړي او په کیسه کې یو پوښتنه ایښودل شوې وه زموږ لپاره، هغه کوم چې په بهر کې سړیان د ښځو سره بې حده مهربانه د کور په کارونو کې ونډه اخلي او په وطن کې نه. زما په نظر دا پکې یوه پوښتنه وله. او بل په کیسه کې ویل شوي وو چې په کاناډا کې د وینکوور همداسې ښار دی چې ګڼ ځنګلونه چې په غرونه شنه او د زړه دواړه لري او د ارام سمندر په غاړه پروت دی. افغانستان درپه یادوي ورسره ځوروي بیا هم. دا هغه د لیکوال خپل هغه درد و. زما مخکې مې اشاره وکړله چې لیکوال د ځان لپاره په سفر کیسه کې موقع لټوله چې ووایي چې د وطن په درد دردمند او د هر ملکونو آبادي سهولت ارامي ورته هېڅ ارامي نه ده بخښل، بلکې په هر بار لیدو یې ځورېږي او د وطن دردمن ولس او د وطن ویجاړۍ ورته زړه کوي او په خپله سینه کې د یو لوی او دروند درد سره په ژوند کولو مجبور ده. او دلته لیکوال ویلي وو چې موږ ښه ولر یادوو، موږ خبرېده چې دا د وطن او خلکو د حالاتو د خبرېدو یو ښه منبع وه. لوستونکي به د کیسې د لوستو سره خپل وضعیت خپله د تېر سره پرتله کړي، ځکه چې دا د کیسې نوی او 2023 لیکل شوې ده. دلته لوستونکي ته پرته له دې چې وغواړي فکر کړي مجبوره ده چې ویې کړي او د یو ستر لیکوال مهارت ده چې لوستونکی او د یو ستر لیکوال مهارت ده چې لوستونکي فکر کولو ته مجبوره کړي تر څو فکر وکړي چې دا زموږ د ډاکټر صاحب د کیسو ځانګړنه هم ده. او بل موضوع سفر تخیلي او حقیقي سوژې پکې کیسه کې مهمه نه ده دومره، ځکه چې دا د کیسې لیکونکي د کیسې خام مواد دي، مګر انسان تل د حقایقو پلوي دی. په کیسه کې سوژې بیخي له کیسې سره تړلې او نږدې پاتې شوې په ډېر عالي توګه او کیسه ټوله واقعي او په حقایقو ولاړه وه. کله چې مې ولوست په ډېر تلوسې سره مې پای ته ورسول. تلوسه په کیسه کې اړین څه دي فکر کوم تر اخره د یو څه په لټه کې وم، یو څه مې لټول، شاید د کومې پېښې په تمه وم، خو خوشبختانه داسې کوم څه ونه شول او دغه سفر په خیر پای ته ورسېد. او نور بیا دې هم دا کتاب ډاکټر صاحب ته مینهوالو ته تاسو ټول موږ ټولو ته دې مبارک وي. مننه. هیله د وخت مې زیات نه یې نیولی. نړۍ مننه کوم له فتانه ژوند کور څخه. دا شبه هم بلنه ورکوم میمونه کامران ته چې خپلې خبرې راسره شریکې کړي. مهرباني وکړئ میمونه کامران. خو سلامونه نسرین جانې تاسې ته او د غونډې ټولو درنو ګډونوالو ته. په پیل کې به د هېواد ویاړلې او تکړه لیکوالې اغلې شریف ته د چاو چاویل د لنډو کیسو د ټولګې مبارکي وایم. اغلې شریف ډېره زیاته دي درته مبارکي. زه راځم خپلې مقالې ته. ما مقاله د اغلې شریف د کړکۍ په لنډه کیسه لیکلې ده. دا چې مقاله لږ اوږده وه، ما یوازې غواړم یو څو لنډې خبرې په دې اړوند وکړم. د اغلې شریف دا کیسه چې د کړکۍ تر نامه لاندې لیکل شوې ده یوه داسې کیسه ده چې له یوې کړکۍ د پښتنو ښځو ژوند انځوروي. د دې کیسې انځورونه بیخي عالي دي، لیدلوری لومړنی دی او د پیښو ترمنځ ډېر ښه تسلسل موجود دی. تلوسه هم په داسې انداز موجوده ده چې لوستونکی ځان ته جذبوي او د کیسې تر پایه له ځان سره ساتي. د پیغامونو له نظره هم دا کیسه ډېر څه ویلو ته لري. د کړکۍ په کیسه کې د یوې افغانې او پښتنې میرمنې د ژوند ډېر ترخه حقیقتونه رابرسېره شوي دي. په دې کیسه کې د ټولنې لخوا د پښتنې ښځې شتون عیب ګڼل کیږي. په کیسه کې د ښځې نفس بندیږي او د ټولنیزو محدودیتونو له امله د څلورو دیوالونو بندیوانه ده. دومره په تنګ ده چې نفس یې بندیږي او زړه یې چودو ته نږدې ده. یعنی هغه حق چې خدای جل جلاله ټولو مخلوقاتو ته ورکړی دی، خو په دې کیسه کې یوه افغانه میرمن ترې محرومه ده او آزاد اکسیجن ته لاسرسی نه لري، تر دې چې مجبوریږي د کړکۍ دروازه خلاصه کړي، بې واکه سر د باندې باسي او وایي چې کاش مخکې له دې مې هم کړکۍ خلاصه کړې وای.
خو هغه ښځه د ساه د اخیستو په هوډ باندې کړکۍ خلاصوي، د سړیو فکر ورته راوړي، خپل کارونه ټول پرېږدي، یوازې ښځې ته متوجه وي او په ښځه کې یې سترګې خښې وي، لکه کلی هم چې دا موجود نه وي لیدلی. د کیسې دا برخه داسې ده چې نفس مې بند کېږي، پوزه مې بنده ده، زه وایم زړه مې چوي، یوه ذره تازه هوا غواړم، کړکۍ ټولې بندې دي، پنډې پردې ورپورې کش دي، د رڼا او د هوا د لګېدو لارې یې بندې نیولې دي، د پردې یوه څنډه ورو پورته کوم، دوړې ورنه لټېږي، خولې ته مې ننوځي، د پردې تر شا ښیښه په دوړو او خیرو توربخونه شوې او بهر ورننه ښکاري. د کړکۍ یوه دروازه خلاصوم، د تازه هوا څپه دننه راځي، بې واکه سر د باندې باسم او په پوزه ساه اخلم، ځان سره وایم کشکې مې مخکې هم کړکۍ خلاصه کړې وای. د هلکانو خندا اورم، خو دا زده څه شي ته خاندي، ښکته ګورم، کارګران دي خټې کوي، یو خټو ته ناست دی، بل د اوبو سطل نیولی دی، څو قد او نیم قد هلکان هم ګورم، د کارګرو په منځ کې ولاړ دي، څو کارګران په اسما ته ګوري، یوه لاس تر سترګو پورې چتر کړی دی، بل خپل یوم په دواړو لاسونو نیولی او یو بل ته ناست دي، لاسونه یې په زنګنو ایښي دي، یو روان دی سر یې زما د کړکۍ خواته کوږ کړی دی، زړه مې کړوپ لویږي، ژر کړکۍ بندوم، پردې کشوم، بیرته په یو کونج کې کښېنم. د کړکۍ په دې کیسه کې د اختیار سمبول هم ګڼلی شو چې نرواکه ټولنه کې ممکن ښځې حتی د خپلې ساه اخیستو اختیار هم ونه لري. په هغو ټولنو کې چې فردي ازادي او ډېرو ابتدایي انساني حقونو ته پکې احترام نه وي، فکر کوم د داسې ټولنې د هر اوسېدونکي لپاره که نارینه وي که ښځینه یوه کړکۍ شته چې د ټولنې د محدودیتونو له لاسه یې نشي پرانیستلی. په کیسه کې لولو چې ښځه وایي څه کېږي، څه وکم، دوی خو ولیدم، چا پېژندلی ونه اوسم، چاته ونه وایي. په کیسه کې دا هغه خبرې دي چې ښځه یې دې ته مجبوره کړې ده چې د ازادي هوا د اخیستو څخه لاس واخلي او څلورو دیوالونو ته پناه یوسي. دا هغه ډار دی چې له هرې افغانې مېرمنې سره یې مل کړی دی، محدودیت یې په وضع کړی دی او له دې سره سره یې د ښځې شتون په ټولنه کې عیب ګڼلی دی. دلته ښځه مجبوره شوې ده چې حتی د خلکو د خبرو له امله ساه نشي اخیستی. د کیسې په بله برخه کې کله چې د ښځې له کړکۍ دوه نجونو ته پام شي چې یو غټ سړی د دوو وړو نجونو په لور لوی لوی ګامونه اخلي، نجونې چې له سړي سره مخامخ کېږي یوې او بلې خواته کېږي، غواړي چې د سړي له څنګه تېرېږي، خو د سړي څنګل سره یې ولګېږي او پر شا غورځي. د سودا دوه کڅوړې د سړک په منځ کې لوېږي، کچالان او رومیان او پیاز د موټرو د ټایرونو لاندې کړي. دواړه نجونې په بیړه وارخطایي ولاړې خپلې لمنې ټک وهي، یو بل ته او خپلو ټیټو تسواریو ته ګوري. ښځه کړکۍ خلاصوي، بې اختیاره غږ کوي چې هې جنکۍ. د نجونو سترګې په ښځه لګېږي او په شونډو مسکېږي، ښځه هم ورته مسکېږي، خو ښځه بیا یو غږ اوري، نه شرمېږې، لویه ښځه یې ځان خلکو ته ښایې. ښځه چې د غږ لوري ته ګوري، یو سپین ږیری د مخامخ کور په تراس کې ناست وي. دلته د یوې مېرمنې شتون ته د هر چا زر پام کېږي او په یوه وروسته پاته ټولنه کې بیا د ښځو محوه کېدو ته هره هڅه کېږي، حتی هر ډول القاب ورکول کېږي او نومونه پکې ښودل کېږي، لکه سپین ږیری چې په ښځه نیوکه کوي، که یو نارینه په لویه لار کې بې نزاکتي کوي یا هم وړې ماشومې مو په لویه لار باندې د ځینو کسانو لخوا او د ځینې کسانو له بې نزاکتي سره مخ کېږي، هېڅ اندېښنې وړ نه ده او د هېچ چا به ورپام نه شي. په دې ټولنه کې د سمون لپاره د ښځو نشتون بهتره لار بلل شوې ده، خو حال دا چې دا حالت به ټولنه کله هم له پرمختګه برخمنه نه کړي. د یو نسل په محوه کېدو او له خپلو انساني حقونو څخه په محرومېدو به بل نسل، ټولنه او هېواد هېڅکله هم آباد نه کړي. د پیړیو محرمیت، اسارت او د ښځو پر وړاندې ظالمانه ذهنیت ښځې اسارت منونکې کړي دي. اغلې شریف په دې کیسه کې په ډېره ښه توګه دا واضح کړې ده چې ښځه څه ډول په پښتنه ټولنه کې د ټولنیزې بې عدالتۍ قرباني ده. ډېره زیاته مننه چې زما خبرې مو واورېدې. خدای دې اغلې شریف ته اوږد عمر ورکړي چې داسې لا عالي پنځونې ولري او د داسې لا عالي پنځونو شاهدانې اوسېږو. ډېره زیاته مننه. نړۍ مننه کوم میمونه خور. دا شیبه هم وار ورکوو مینا نظري خور ته
چې خپلې خبرې له موږ او تاسو سره شریکې کړي. مینا نظري خور مایک مو خدمت کې دی. او ډیره مننه نسرین جانې، هیله ده چې ټولې بهیروالې ښه اوسئ. په لومړي کې سلامونه ډاکټر صاحب شریفه شریف ته او تاسې ټولو قدرمنو ته. زه ډیره زیاته خوشحاله یم. ډاکټر صاحب موږ داسې غونډې ډیرې کمې لرو. دا زموږ ټولو پښتنو ډیره نیکمرغي ده چې یوه وتلې تکړه او مشره لیکواله موږ له ځان سره لرو او دوی مو اوري، موږ چې کوم څه احساس کړي هغه ورته اورو. له بده مرغه په پښتنو کې یا لیکوالې نشته او که شته بیا نو موږ نه دي لمانځلې مخامخ. نو زما ډیره دا خوښیږي چې تاسې کمره آن وي، ځکه ما مخکې غوښتل چې دا هیله وکړم چې غواړو تاسو ووینو. نو ښاغلو او درنو لیکوالانو خپلې مقالې لوستې ومې نشوی کړی چې مزاحمت وکړم. نو ډیره خوښه یم نن. مقاله مې لیکلې ده، خو لکه مخکې مې هم ویلي دي چې پوره شوې نه ده، لږ نیمګړې ده، غواړم چې وروسته یې تکمیله کړم، کار پې وکړم. خو په سر کې مې د مقالې ډېرې ګیلې دي او ډېرې د ناخوالو یادونه ده پکې. له هغې جملې دا دي چې د وطن حالات دغسې دي چې تیرو کې به مونږ ښې غونډې درلودې، په ارتباط کې به وو، که ډېر نه وو په میاشت کې مو حتما غونډه درلوده او په شپږو میاشتې کې مو تل د یو کتاب د چاپ شاهدانې به وو چې یو پښتني لیکوالې شاعرې یو څه به یې لیکلي وو، پنځولي به یې وو او چاپ ته به یې سپارلي وو. په لرې پرتو کلیو کې به ښځینه شاعرانو، لیکوالانو یا مینهوالو دغه کتابونه به یې ترلاسه کول او یو څه مینه به یې پرې ماتېده. خو له بده مرغه په دې وروستیو څو کلونو کې، دوه نیمو کالونو کې موږ دغسې ښه خبر نه درلودو. کیدای شي دا بل وخت ډېر عادي خبره وه چې د میرمن شریفه شریف کتاب یا هم د پروین ملال کتاب چاپ شوی ده، کیدای شوی ډېر عادي وه، مګر اوس دا ډېره نایابه خبره ده او زه ډېره خوشحاله یم چې زه دلته ننګرهار کې یم او دلته مې د مومند خپرندویې ټولنې نه دا کتاب ترلاسه کړ. ډېر دې ټولو ته مبارک وي او دا د ټولو دپاره ډېره زیاته نیکمرغي ده. کوم څه مې چې لیکلي زه نه پوهېږم چې له کومه یې پیل کړم، خو دا خبره د ما نه ډېره اوږده نه شي. په کیسه کې مې دا جملو ډېر خوند راکړ، لکه لومړۍ کیسه مې چې شروع کړه چې ما پکې انتخاب کړه چې زه یې ولولم، نن لمر څنګه ښه لګېږي، یا هم خو ایله دا څو ورځې کېږي چې هوا ګرمه او لمرینه ده. دا هغه لنډې جملې وې چې زه یې بیل محیط ته بوتلم. د کابل میشتو په تیره د افغانستان د بیلابیلو سیمو لمرونه په کیسو کې ډېر سوځنده دي. اغلې شریف اکثر دغسې لمرونه دي چې عذاب ورکوي، لکه ټکنده غرمه وه، په تندي سور لمر لګېدلی و، یا هم د څادر په پیڅکه یې خولې پاکې کړې، لمر یې رنګ تورې شولی و. دا زموږ د فقر، زموږ د مجبورۍ هغه انځور و چې ما د لمر نه درلودو. مګر په دې چاوچا کې داسې یو محیط انځور شوی و چې په هغې کې حتی لمر هم خوږ لګېده. د یوې ارامې او باسکونه ورځې انځور یې ماته راکوه او زه ډېره لیواله دې ته شوم چې په دې کتاب کې به زه داسې کیسه ولولم چې زما فکر آرام شي ورسره او زه سکون پیدا کړم. په دې کیسو کې ما بېلابېلې برخې ولوستې، لکه بېلابېل څه مې انځورونه مې پکې وموندل او ډېر څه مې احساس کړل چې د دې ټولو یو ځای راوړل یا یادونه ډېره ګرانه ده. خو د هر څه نه مې لږ لږ ویلي دي، لږ لږه برخه مې راخیستې ده چې هیله ده په راتلونکي کې یې منظمه کړم. په دې کیسه کې ما ډېر داسې څه ولوستل چې لکه هغه د ښځو یو خصوصیت ده. دوی د ځان سره ډېر فکرونه کوي، ډېرې خبرې کوي، تر دې چې دوی په الفاظو یا په لوړ غږ خبرې وکړي. یو خو دا په کورنیو کې تلقین شوي چې جلکۍ په زوره خبرې نه کوي،
د مشرانو په خبرو کې مه غږېږه. بېلابېل ډول تلقین شوي چې دوی باید خبرې ونه کړي. د دوی دا خبرې څه وخت کېږي یا کله یې کوي، هغوی چې غواړي چې خبرې وکړي هغوی د ځان سره خبرې کوي. لکه په دې کیسو کې ډېر دغسې کرکټرونه وو چې یوازې وو، لکه په پل کې که نه. په دې پل کیسه کې مثلا یو کرکټر وو، ټوله کیسه دا غږېدلې وه، بل کرکټر ما پکې ونه لیدو، مګر دا دومره خوندوره غږېدلې وه چې ما فکر کوو چې په دې کې یو لوی جمعیت سره دا مخ ده او دا د هر څه په اړه توضیح او تشریح ورکوي. دا ډېر خوږ احساس و، ځکه چې دا احساس د ما هم ده او زموږ د هرې پښتنې احساس ده زه فکر کوم. په بله کیسه کې ما ولوستل چې لکه ډېره کرکټر ډېر ناامیده و، ځورېدلی و، خوږېدلی و، مګر ډېر خواږه یې د ژوند بیرته لرل. انسان ته د امید څرک ورکوو. په دې کې ښه مثال د جارو د کیسې ویلی شم. په دې کیسه کې ډېره پښیماني وه، تکرارېدونکې شیبې وې، ترخې وې، بدې خاطرې وې، مګر راتلونکې د مینې ډکه وه او په ښو فکرونو یې بیرته راګرځېدلې وه خپل ژوند ته. دا ډېره خوندوره وه. زما له هغو نجونو او ښځو سره هیڅ جوړه نه ده او هیڅ راته ښې نه برېښي چې دوی په تیر کې له بدو خاطرو سره پاتېږي. دوی بیا پاڅېږي، بیا نوي کېږي او بیا ژوند ته امید پیدا کوي. په دې کیسه کې فوق العاده خوند و او ما ډېر دا ښه احساس کړ. په دې کیسو کې زه فکر کوم ډاکټر صاحب د پیښو ډېرو ژورو ته موږ بیولي یو. لکه پخوا مې هم په دې کیسو په اړه ډېر لوستي وو چې د کیسو لپاره باید داسې موضوعات وي، دغسې وي او ډېر لویه موضوع وي، داسې کشمکش وي، دا وي. نه، ما نن دا زده کړل چې د کیسې لپاره یو څرک، یو هیله، یو درد کفایت کوي او دا ډېر عالي و، ډېر خوندور و. په ډېر کم زمان کې لکه موږ نن او تاسې په ډېر یو داسې وخت کې یو چې لکه ډېر وخت نه لرو، لکه کورنۍ کې مصروف یو، لکه میډیا کې مصروف یو، لکه دغه پیښې ډېرې دي، وظیفو کې مصروف یو، نو هغه په لنډې کیسو کې هغه اوږدې کیسې نشو لوستی. له نیکه مرغه دې کیسو داسې یو ژورې پیښې درلودې چې له زړه مو احساسولی شوی. یوه ډېره کوچنۍ کیسه ولې ډېره زوروره. انسان ډېرې وړې خبرې ځورولی شي، دا چې څومره یې ځورولی شي، څومره یې کړولی شي، په دغه کیسو کې موږ لیدلی شو. کیدای شي د نورو انسانانو لپاره فقط یوه پیښه وي چې هغه هم هیره شوې وي، مګر دا چې هغه انسان څومره ترې ځورېږي په دې کیسو کې موږ لوستلی شو. موږ په طبیعي ډول ډېرې داسې کیسو سره مخ کېږو، لکه په بازار کې، په موټر کې، په بېلابېلو ځایونو کې چې موږ ته د دغې کیسې یا پیښې نه دا د کرکټر نوم راته معلوم وي او نه هم په دې موږ پوهېږو چې دا څوک وه، د کوم ځای وه او څنګه وه. مګر دغه کیسه چې د موږ تر مخ پیښه شوې وي دغه موږ ته تر عمره پاتې وي او موږ یې جذب کړي وو. دغه کیسې هم دغسې وې، لکه ما ډېرې دغسې کیسه ما په کیسو کې لکه حس کړلې چې ما ته د کرکټر یعنی نوم نه و. تر اخره پورې زه پوه نه شولم چې د دې کیسه لیکوالې هغه د کیسې د کرکټر نوم به څه وي او ما ته دغه احساس هم ونه شو تر اخره چې زه باید پوه شم چې دا باید څه نومیږي. مګر کوم څه چې ما حس کړل او ترې واخیستل هغه یې پرېمانه ما ته راکړل. ډېر مخلصانه هرې کیسې ما ته راکړل، خوندوره وه، ډېر عالي وه. د ډاکټر صاحب عمر دې اوږد وي، خدای دې وکړي چې په دغسې کیسو مو نور هم ونازوي او د پښتو ادب هغه تشه چې ما په تېره غونډه کې هم دا یادونه کړې ده چې لکه ویل کېږي چې اوس د پوهنتونونو او مکتبونو د لیک او لوست د هر څه هغه ده لکه بندیز ده او په دې بندیز کې همیشه د ادبیاتو تاریخ تشه په ښځو راغلی. پخوا مو هم لوستي چې په دغې دور کې ښځو هېڅ ونه پنځول او ادبیات شعاري وو. نه، نن دغه تشه موږ نه لرو، نه به ادبیات شعاري وي او نه به په ادبیاتو کې موږ دغه تشه لرو. له نیکه مرغه چې تاسې لرو او تاسې غوندې
ډېرې درنې او ډېرې تکړه لیکوالانې لرو، نو انشاءالله چې دا تشه به هیڅکله هم حس نشي. مقاله به بیا وروسته انشاءالله شریکه کړم. ډېره زیاته مننه نسرین جانې له وخته. اوس هم ما را رسیږي د چاویل او همدارنګه د نورو بېلابېلو ادبي کتابونو لیکوالی ډاکټر صاحب شریفه شریف وینا ته چې خورا درنښت د وینا لپاره راغواړم تر څو د نننۍ غونډې په تړاو خپل نظریات له ګډونوالو سره شریک کړي. غواړم ډېره مننه نسیمه جانې د وخت نه او سلامونه او درنښت مې د بهیر درنو ګډونوالو او ټولو هغو ته چې دا خپرونه اوري یا یې لولي. خپلې مینې او مننې تاسو ټولو ته وړاندې کوم او خاصې مننې هغو ته چې د دې غونډې په برابرولو کې زیار ایستلی او دا غونډه یې تنظیم کړې. او بیا په تېره خاصې مننې د هغو ګرانو خویندو نه د ادیبانو نه چې زما پر کیسو یې ادبي ښکلې کرکټنې لیکلي. زه نه یوازې په دې ډېره ویاړم او خوشحاله یم چې زما پر کیسو مو کرکټنې کړي او ما ترې په رښتیا هم ډېر څه زده کړل. په دې لا خوشحاله یم چې د پښتو داستاني ادبیات د نقد په برخه کې دومره تکړه لیکوالې لرو. زموږ د نقد برخه د نورو برخو په پرتله وروسته پاتې ده زما په نظر. ستاسو کرکټنې زما د کیسو یوازې لوستل او ارزول نه دي، بلکې ستاسو پنځونې دي، ستاسو د فکر غځونې دي، د کرکټرونو او پیښو ورهاخوا سمبالونه او اړخونه مو تحلیل او څېړلي سپړلي دي. دلته په دومره به وخت ونه وي چې زه په هر یوې مقالې تبصره وکړم، خو دومره ویلی شم چې تاسو ټولو نه یوازې زما د کیسو په پیغام پوه شوي یاست، زما د زړه خبرې مو اورېدلي، بلکې تر ما مخکې شوي یاست او د خبرو تر شا او ورهاخوا خبرې مو اورېدلي. زما د لیکلو مقصد یا که رښتیا ووایم زما په ژوند کې هدف همدا دی چې خلکو بیا په تېره ښځو ته زموږ د ټولنې د واقعیتونو په اړه د فکر کولو زمینه برابره کړم. او تاسو واقعا دا خبرې اورېدلي او نورې برخې مو پکې سپړلي دي. په دري کې یو اصطلاح ده چې وایي پشت گپ خواندن. یو شعر هم دی وایي چې تو مو میبینی و من پیچش مو. ما یو خبره کړې، تاسو د خبرې شا لیدلی ده. ما ویښته انځور کړی، تاسو د ویښتو پیچ په اصطلاح. نو واقعا مننه او واقعا در باندې ویاړم. که وخت وي و که زه یعنې که دغه وکړم یو زه به د دې لیکنو په اړه خپل برداشت ولیکم. د دې نمانځنې سره تاسو زما د ټول عمر د کیسې لیکلو او ادبي تلوسو او هڅو انعام په ژوند کې راکړ. وبخئ. خلک وایي خلک چې زړېږي ډېر زر احساساتي کېږي. په هر حال زه واقعا دا فکر کوم چې دا نمانځنه یوازې زما نه ده او نه زما حق ده، دا یوازې او نه دا ویاړ. زه نه یوازې په پښتو د پښتو په کیسو کې بلکې انګلیسي لیکنې مې چې کړي، خپلې خاطرې مې لیکلي. د هغو ښځو او نجونو ته زه پوروړې یم، یعنې هغوی نمانځم چې نه یوازې زما د کیسو کرکټرونه یې تراشلي، بلکې زما خپل شخصیت او زما کرکټر یې راته جوړ کړی. دغه ښځې دي چې زما په ماشومتوب کې، زما په ځوانۍ کې زما سترګې د ښځو د ژوند او احساس ډېرو پټو او ژورو ګوښو ته خلاصې کړي. زما په ذهن کې د څرګند او جوړ شویو تیارو ځوابونو ورهاخوا پوښتنې پیدا کړي دي. د دې ښځو خبرو او کیسو
زما د لیدلوري او تخیل او فکر لومړني تارونه او ریښې وبدلي. زغم، هڅه، زیار ایستل، کړاوونه ګالل او بیا ورسره جوخت ځان ساتل، یوازې ځان نه بلکې ځان او اولاد روزل او پالل او بیا په عین حال کې هیله او امید له لاسه نه ورکول، د ژوند د ښکلا نه خوند اخیستل، ورته خندل. دا ټول یوې خور همدا خبرې وکړې، دا ټول د انساني او ټولنیز ژوند ډېر ستر مفاهیم او ارزښتونه دي چې په ښوونځیو کې د روانپوهنې، سایکولوژي، فلسفې، ټولنپوهنې یا سیاست او فمینیزم په نامه زده کیږي. ما دا ټول په ماشومتوب او ځوانۍ کې د همدې ښځو په ژوند کې لیدلي چې نه مې علمي اصطلاحات او نومونه اورېدلي وو هغه وخت او نه یې په معنا پوهېدم. وروسته چې د نړۍ په نامتو پوهنتونونو کې مې دا شیان لوستل، نور زده کوونکي په کتابونو کې مثالونه لټول او زده کول به یې. ما ته به هغه ښځې سترګو ته درېدلې چې د دې مفاهیمو ژوندي مثالونه ول. مثلا هغه 20 کلنه ښځه چې په ارزګان کې وه او ما لیدلې وه او 80 کلن میړه درلود او د کوم ځوان سره د مینې کولو په ګناه په 10 کاله بند محکومه وه. دا به را په یاد شوه چې خپله غمجنه کیسه به یې د کړس کړس خندا سره کوله. د هرې خندا سره د شنه خالونه چې په زنه کې وو دا خوارېدل. ما ته په هغه کوچنیوالي کې ما لیدل. ما ته چې ډېره وړه وم او د دې غمجنې کیسې زغم مې نه درلود، ژړا راته، خو دې به کرارولم. دې به ویل 10 کاله اوبو په شان تېرېږي، بندیخانه کې ډېر ښه دوستان لرم، خپله ډوډۍ او خواړه خواږه را سره شریکوي، بس ژوند یې تېرېږي. دې او دې ته ورته ډېرو ښځو او د ژوند کیسو یې په ذهن کې مې له هغه وخته د عدالت، انسانیت، ګناه، ثواب، تبعیض، دودونو د په اړه پوښتنې پارولي. زما شخصي ژوند او لیکنې همدې پوښتنو ته د ځواب موندلو لټون دی. ژوند یوه کیسه ده زما په نظر. هر انسان یوه کیسه لري چې د عمر په اوږدو کې د ټولنې، زمانې او چاپېریال د اړیکو نه اغېزمنه کیږي. د مارګریت اتوود چې کاناډایي لیکواله ده، د هغې په خبره دا هم همدا وایي ژوند هر څوک ځان ته کیسه لري او دا کیسه بیا ورته کتنه کیږي، یعنی ریوایز کیږي، بدلیږي په دې چې نور اړخونه پکې زیاتېږي. همداسې هره ټولنه ځان ته کیسه لري. زموږ د افغانو ښځو د هرې یوې د ژوند کیسه د تاریخ یوه پاڼه ده. د ټولنپوهنې، ارواپوهنې، فلسفې یو درس دی زما په نظر. دا کیسې د ټولنې په حافظه کې به خوندي وي، خو د نړۍ سره باید هم شریکې شي. کیسې به ډېرې ولیکل شي او لیکل کېږي به هم، خو مهمه دا ده چې څوک یې لیکي او د کوم لیدلوري یې روایت کوي. زه د دې غونډې ویاړ تاسو ټولو سره شریکوم چې د ټولو ستونزو او خنډونو سره چې اوس له هر وخت نه زیات افغاني ښځې ورسره مخامخې دي، مخصوصا هغوی چې دننه په وطن کې دي، بیا هم په پرانیستو سترګو او غوږونو خپله زمانه او ټولنه څارئ، د اوسنیو واقعیتونو په اړه پوښتنې کوئ او تیر شویو واقعیتونو ته ځوابونه لټوئ، خپل ځوابونه. تاسو د خپلو ادبي فعالیتونو سره زموږ د ښځو د ژوند د کیسو راویانې یاست. ستاسو کیسې او لیکنې د یو نسل غږ دی، د نسلونو. تاسې په خپله د یوې ټولنې غږ یاست. تاسې هر یوه د نمانځنې وړ یاست، یعنی واقعا زه ستاسو په هره یوه کې 10 شریفې وینم. زه د افغانستان د سیاسي امن او سولې په اصطلاح د طلایي وختونو د وخت نه یم، هغه وخت کې لویه شوې یم. بیا د یو پښتنې نجلۍ په توګه پارلمانده وم. زموږ تر اوسه همدا کلیشه‌ایي خبره شوې ده، مګر تر اوسه همدغه زموږ د ډېرو نجونو په اړه دا خبره صدق کوي چې ته چېرته زېږې، پلار دې څوک دی، ورور دې څوک دی، کاکاګان دې څوک دي،
چې او سرنوشت د هغه په اساس تعینېږي. ما ډېر کورني خنډونه نه درلود. پلار مې پوه سړی و. د لور او زوی ترمنځ یې توپیر نه کاوه. ډېر ځله مې داسې زړه کې مې دا تېرېږي چې واقعا دا یعنې مبالغه نه کوم چې هغه ښځې چې ما په کونړ یا ارزګان یا غزني کې یا کابل کې لیدلي وو او د دوی کیسې لیکلو ته پارولې وم، که دوی زما امکانات درلودل او زما خپلواکي او ازادي، نن به موږ څومره نړیوالې لیکوالې او مفکرینې درلودې، دوی به څومره سترې ښځې وې. خو ستاسو کیسې او لیکنې چې لولم او اورم او نن چې دا ستاسو نقدونه ما واورېدل، راتلونکي ته رښتیا خوشبینه کېږم او هیلهمنه کېږم. ښځو ته په هره ټولنه کې خنډونه شته. زموږ افغاني او پښتني ښځې په هر ځای کې چې وي د قضاوتونو او نیوکو او څو اړخیزو مسؤلیتونو پیټې په اوږو بار وي. خو په تېره هغوی چې په دننه په افغانستان کې دي او د هر ډول خنډونو سره لاس او ګرېوان دي، له نیکه مرغه زه په دې خوشحاله یم چې تاسې او هغوی پوهه لري، سترګې یې خلاصې دي، ذهنونه یې روښان دي، قلم لري، فکر لري او غږ لري. ضرور نه دی چې دا غږ حتما باید د راډیو او تلویزیون د لارې واورېدل شي. غږ شریکېږي. دا چې دننه غږ لرئ یا وخت پورته کېږي. دغه پوهه او فکر مو څراغ په لاس درکړی. دا به هم کلیشه خبره چې پوهنه رڼا ده، مګر واقعا چې دغه پوهه مو، دا ذهن مو په ډېرو تیارو کې هم د یو قدم مخته تلو لار درته ښیي. او که دا ډیوه، دغه څراغ، د پوهې څراغ ځان ته ونیسئ، په ډېرو بدو ورځو کې به دننه د زړونو په تلونو کې به مو د ذهنونو په ګوښو کې به درته وښیي چې د هیلو او امید ډیوه لا ځلیږي، ځلا یې لا شته. زما په فکر پوهه او هیله یو له بله سره تړلي دي. نو هیلهمنه زه یم او تاسو ډېر هیلهمنه کړم. د کیسو او ادبیاتو په اړه نورې خبرې به د هیله جانې سره وکړم. دلته فقط منندویه یم او واقعا د ټولو نه ډېره خوشحاله یم. زه هم تاسې نمانځم او هم تاسو سره ځان نمانځم. ډېره ډېره مننه.